هاي 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 نن مې بیا همیشه بهار په وینو باندې لړل شوی دی. نن مې بیا افغانانې خویندې بېګناه شهیدانې شولې. د افغانستان دشمنانو تباه و برباد شي. خپلې خویندې لرئ که نه لرئ، خپلې میندې لرئ که نه لرئ. دغې خویندو به څومره په سختۍ باندې خپل تعلیمونه حاصل کړي، څومره امیدونه به یې لرل، څومره ارمانونه به یې لرل. ظالمانانو پلارونو به څومره امیدونه لرل. دا لوریانې غټول او بیا یو مقام ته رسول دومره اسانه کار نه دی. که ستاسو میندې یا ستاسو خویندې په عام سړک باندې پرتې او وینې ته نه تویېږي او نور کسان یې تماشه کوي، څومره زور به دله درکړي. دا زمونږ خویندې دي که نه، زړه مې ورباندې دردېږي. ظالمانانو مه وژنئ دا افغانان بېګناه مه وژنئ، مه وژنئ موږ افغانان بېګناه مه وژنئ. ډېر ظلمونه په موږ باندې تېر شوي دي. ګورئ که تاسو افغانان یې که نه او راځئ خپل افغانان بېګناه وژنئ که نه او نور ملکونو خبرې منئ که نه، تاسو د تباه و برباد شئ، ذلیله دې شئ. ستاسو کور ته خیره نه کوم، ستاسو مرګانو ته خیره نه کوم، ستاسو بچیو ته خیره نه کوم. الله پاک دې تاسو ته د نیکو هدایت وکړي چې موږ افغانان بېګناه وژنئ. لږ پوه شئ، لږ په افغانانو باندې زړه ودردوئ، رحم ورباندې وکړئ. ستاسو بچیو باندې به هم رحم وشي. الله پاک به ستاسو په بچیو باندې رحم وکړي. ګوره څو موده مخکې ملاله بیچاره بېګناه شهیده شوله، په وینو باندې ټول لړل شوي. نن دا د په عام سړک باندې نورې خویندې پرتې دي. ګورې د ننګرهار والي، ننګرهار کې وضعیت ډېر زیات خرابه دی. نن سبا باید دغه وضعیت ښه شي. دې لنډه موده کې څومره خبریالان بېګناه شهیدان شول. ولې؟ دا یعنې کاس چې کوم دغه کارکوونکي دي که نه، ګورې ملاله لاړله، نورې دا درې خویندې لاړې، دا څلور، د دې نه بغیر نور خبریالان هم بېګناه شهیدان شول. ولې؟ ګورې اوله تا کرکټ کې بورډ کې وظیفه لرله، کرکټ بورډ کې د ښه وظیفه اجرا نه کړله. زمونږ ولسمشر لاړو ننګرهار والي کړلې راته، ننګرهار وضعیت یې خاورې ویې کړل. هر یو افغان باندې مې زړه درکوي. زه د دا سپینې ویم ننګرهار والي که نه، په دې باندې ما نه مه خفه کېږه. دا مې په افغانانو باندې زړه درد کوي، د افغانانو اواز وچتو. ته مو ښه خورې زه مو ښه خورم، ته مو ښه شکې زه مو ښه شکم، ته مو ښه کالي اغوندې زه مو ښه کالي اغوندم. زور یې د چا نه وځي، زور یې د غریب ملت نه وځي، زور یې د افغانانو بیچارهګانو نه وځي. لږ رحم ته م ورباندې وکړه ای زمونږ ولسمشره. ګورې وضعیت درنه ډېر خرابه شول د افغانستان. موږ درله ووټونه درکړي دي، هر یو ووټ حساب درنه موږ اخلو. زه در باندې ننګم کوم او نیوکه هم در باندې زه کوم. په افغانانو باندې زړه لږ ودردوه. ډېر بېګناه افغانان هم شهیدان شول. لږ زړه ورباندې ودردوه. د شپې 3 بجې دي، زه ویډیو کوم ځکه زړه مې درد کوي. سبا به کاروبار ته ځم، شپې 3 بجې دي، زړه مې درد کوي. ښه وخت او ښې شېبې.